پرایویسی ده موږ هر شی کولی شو هی ته لږ دا یې معنا ده سبحان الله ده څه ورته ویله حج مقصد هم راغلی دی د زکات هم راغلی دی د روژې د الله په قرآن کې ویلي دي وایي زه غواړم چې ته تنزل فیه القرآن وایي رمضان خو ده د قرآن جبریل علیه السلام به رالی د قریش ته ویله وایي په تاسې باندې ما ډېر احسانونه کړي I give you guys a lot of favors په تاسې په ویدر مې الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم مختصر ان شاء الله نو مختصر دا دی چې موږ ډېر خوش نصیبه یو چې الله سبحانه وتعالی د ایمان دولت راکړی چې مسلمانان یو ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین وایي د قیامت په ورځ به ټوله کافران وایي کاشکې موږ په دنیا کې مسلمانان دا په 14مه سپارت شروع سي اوله لیکه دا چې دی به وایي چې کاشکې موږ په دنیا کې مسلمانان وای مګر دا هغه وخت کاشکې فایده دی ته نه کوي دوامه خبره دا ده چې د شکر ځای دا دی چې الله سبحانه وتعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړی په تورات کې د دغه امت بینیفټس ورچوز ریوارډز راغلي د دې د جوشانو په کتاب کې چې دا امت یو را روان دي چې لاندې دي چشمه وایي چې لاندې تاکید چی شوي سبحان الله او شنورځي الله اکبر دا په تورات کې لیکل دا خبره چې دا سی امت راځي او دی به عمره most of the time دی بل مرته ګوري ولې مرته ګوري یو څوک راته ویل شوی الله تعالی دا هم دی او دا هم دی چې د منځو وختو ته ګوري چې اوس مازګر دی اوس سهار دی اوس سمال دی اوس سمال دا په تورات کې راغلی او د دې مؤذن به اذان ورکوي او د دې سب په تیاریږي او دې به لمونځ کوي کله چې موږ وکړو او دې به په تهجد کې راکښېني او د دې تهجد کې به قرآن دغسې وایي کله یو کوچنی مچمچي چې دا بوم بوم لري اواز کوي دې چې ورته وایي وایي دې به راکښېني د قرآن به داسې کرار کرار په تهجد کې وایي الله دې موږ ټول ته توفیق راکړي اوس په روژې کې ښه چانس دی د تهجد نو بهرحال دا خدای تعالی نعمتونه دي چې موږ ته الله سبحانه وتعالی راکړي دي چې د رسول صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا شوي یو دوی خبرې دي مختصر اول دا دی چې د روژه را روانه ده خیره د هغه باره کې دوی خبرې بیا نو د سبحان اپډیټس ورو روژه داسې د روژې غټ فضیلت ډېر راغلی دی په قرآن کې راغلی په حدیث کې راغلی یو فضیلت دی دا هغه کار دی چې ملایکې لا نشي کولی دا هغه کار دی ګوره ملایکې په سجده کې دي او در قیامت په سجده کې دی په رکوع کې چې در قیامت په رکوع کې دا دی ته خدای تعالی ډیوټي ورکړی مګر روژه هغه کار دی چې دا ملایکې لا نشي کولی ولې نشي کولی چې دی وږي او تږي نه لري دی خواهشات نه لري او یو څوک چې خواهش نه لري یو څوک ړوند دی او دی وایي زه حرام ته نه ګورم سو obviously ته نه ګورې ته ړوند یې وایي زه حرام ځای ته نه ځم ګوډ یې نو په دغه نه ځې نو اوس موږ خواهشات را سره دي اوس د یوسف علیه السلام چې کیسه ده علما وایي چې زیږي د 15 کالو سي سوره یوسف ورته ووایه هغه 15 کالو موږ چېر سوی دي موږ نه دي ویلي نو اولاد ته به څه وایي یو خبره ده مګر وایي ورته ووایه وایي د دغه څه به دی دغه یې زده کړي تقوا به یې زده کړي په سوره یوسف کې او چې د لور چې د 14 کالو سي وایي سوره نور ورته ووایه چې ټوله په سوره نور کې د حضرت عایشه کیسه ده رضی الله عنها ول دغه شیان دغه پاک دامني او زنا او مودسټي او اډلټري دا خو ګرته سایډ بای سایډ دي دواړه وایي د دې د رانګ چینل څخه به نه زده کړي د رایټ چینل څخه به زده کړي د قرآن څخه به زده کړي نو په سوره یوسف کې چې د زلیخا را ولاړه سوله او دی دغه میس ګایډډ کوي د یوسف علیه السلام چې راسه د ګناه کار وکړ ادو ورته وویله قال معاذ الله ول د خدای پناه غواړم دلته علما وایي چې جې ورته وویله چې دا هی طلاق دا هغه لفظ دی په قرآن کې چې نر رقم ویل کېږي هی طلق هی طلق هو طلق څو رقم ویل کېږي دا لفظ
معنا پرایویسی ده موږ هر شی کولی شو هی ته لږ دای معنا ده سبحان الله ده څه ورته ویله ول خدای ما ته ګورې زه د الله پناه غواړم دلته علما وایي ګوره یوسف علیه السلام په زړه کې هم خواهش پیدا سو او دا خلک وایي یا د ده په زړه کې خواهش نس پیدا سوی مفتی تقی عثماني صاحب په تفسیر کې وایي دا غلطه خبره ده که د ده په زړه کې خواهش نه و پیدا اگر چې دی نبی و د نبی څه غلط کار نسي کېدلی هېڅ امکان نه لري مګر د ده په زړه کې خواهش پیدا سو که د ده په زړه کې خواهش نه وای پیدا سوی خدای دې وکړي چې زلیخا زر وارې ورته ووایي بیا نو دا کیسه د کېدو نه ده ولنو خو هلته هم خواهش و دلته هم خواهش و الله تعالی د قرآن هدایت دې ټولو ته وویله چې ګوره دغسې دی یوسف علیه السلام خپل خواهش خپل حرام ډیزایر هغه یې کنټرول کړل نو یوسف هغه نن یو چا بیان کې یو چا ویل یو ځوانو یو ګناه مخ ته ورته راغله د ځان کنټرول کړي نو ده په اردو ویل ول کیسه یوسفي زنده هو گیا وایي د کیسه یوسف را ژوندي شوه نو نن هم داسې ځوانان شته چې سړی چې دا ورته وګوري د دې ځوانۍ ته د چا رشک پر راسي د واجې سیاره ستا ځواني قربان سه عجیبه هغه متل هم دی نه وایي د ځواني عبادت کله سره زر نو دغه خواهش نبي هم درلودی ملائکې دا کار نسي کولی د روژې نو دغه روژه الله تعالی مشترک کړی چې ملائکې لا دا کار نسي کولی بل شی د روژه په باره کې د روژې مقصد د پرپس ګوره د هر شي مقصد یې د روژې مقصد څه شي څوک راته وایي یوازې زه نه کوم تاسو به هم خبرې کوئ صحت بل زکات د نژول بل ډیسپلین په قرآن کې اگزیکټلی یو ورډ راغلی دی د روژې په باره کې دا اگر ته په دغه کې راځي سایټ کې راځي مګر مې ریپین نو تقوا جزاک الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ورته د حج یو خپل مقصد دی حج د زکات یو خپل مقصد دی د لمانځه د قرآن کې راغلی چې څه مقصد دی څوک وایي د لمانځه چې مقصد دی عبادت قرآن کې راغلی چې عبادت خودی اوس مقصد څه دی ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر الله تعالی وایي د المنځ تا د بدو کارو سره ګرځي دا د لمانځه مقصد دی د حج مقصد هم راغلی دی د زکات هم راغلی دی د روژې د الله په قرآن کې ویلي دي وایي زه غواړم چې ته تقوادار سې اوس نو د هغه مثال تقوادار معنا ګاډ فیرینګ دی د خدای څخه بیریږي ګناه نه کوي اوس نو دغه میاشت دا د ټریننګ میاشت دا څنګه د ټریننګ میاشت ده هغه داسې ده اوبه پرچیږي وایي مې څښم حلال شی لا خدای در باندې حرام کړي وایي چې روژه چیرې سي کم از کم نو حرام به نه وکړي مګر په روژه کې موږ ته وویله ول ته به حلال نه کوې کنې اوبه څښل ډوډۍ خوړل د اګر د شان حلال دی مګر په روژه کې تا وایي حرام نه مکو یو خو دا خبره نو کم از وایي حلال نه مکو نو کم از کم د روژې بعده به یارانه امید دی چې حرام هم نه وکړي دغه الله تعالی وایي بله خبره دا ده په قرآن کې زموږ ټول انسانان چې په قرآن کې راغلي دي ستا مقصد دنیا ته چې ما راستولی یې هغه دغه دی وما خلقت الجنس والجنس الا ليعبدون وای ما ټول انسانان چې پیدا کړي دي هغه ما د عبادت لپاره پیدا کړي دي مګر زموږ لایف چې وګوره هغه چې دا مقصد خدای تعالی راستولی و پر هغه مقصد باندې نه یو نو الله تعالی وای دغه بندگان چې ما د دنیا ته استولی و دیگر سره پر بیچ 401 ویسٹ فلار چې دیگر سره 401 ایست روان دي الله تعالی دغه روژه راواستی په کال کې چې ګایز ویک اپ بیا هم اوس موقع ده چې ته هغه چې ما پیدا کړی وې د هغه مقصد دغه یوه میاشت باندې راسې نه کې سټاپ پاز ګرده شان پاز که نه کې تینک وکړه چې دغه دنیا ته ته ولې راغلی وې او په تا باندې after 10 years 5 years الله knows best څه کېږي در باندې آخرت مرګ دا ګرته کېږي نو دغه میاشت خدای یو موقع مشترک او بل شی علما وایي په دغه میاشت کې خپل انګر ډېر کنټرول وه
او په دغه میاشت کې علما وایي سخاوت ډیر بالا رسول صلی الله علیه وسلم اجود الناس درده ډیر سخی په دنیا کې نو مګر په روژه کې د سخاوت جنرسټي دغه نه به ډیره سوله کله د اواز ایست ویست ځي دا په حدیث کې راغلی دغه نه دا اوس چیریټي رایټس یار یو چی اعلان وکړي ول $100 for the entire month یو فیملی د لپاره سپانسر دی یو فیملی he said around 5-6 people دا وایي $120 غواړي یو سړی را مخته سي you know what man this is Ramadan I should cash it علما وایي دا سیزن دی سیزن چې ناپل کوي دا هغه ریوارډ دونه دی کله فرض او فرض چې کوي او بیا درجه بالا this is season اوس دا یو روژه چې موږ په روژه کې ونیسو یا یې مس کو انټایر لایف کوم روژه ونیسئ دغه روژې ته لیول ته نسي رسېدلی نو په روژه کې علما وایي جنرسټي بالا که او بل چې وکړه چې خپل غصه ډېر کنټرولوه ولې په روژه کې دا حدیثونه راغلي دي فقل اني صائم لکه چا نارې سره ویله ورته یاره زما خو روژه ده ولې په حدیث کې راغلي چې ډېر روژهداره بېله وږې تږې دې ته هېڅ ثواب نه ورکول کېږي ولې دې روژه سمه نه نیسي او دا هم راغلي چې ډېر په تهجد کې لمونځ کول والاو ته بېله درېده سټینډینګ they will not get anything دا هم په حدیث کې راغلي نو خدای دې وکړي چې موږ ټوله د روژې ښه احترام وکړو احترام مین دا دی دغه وخت په وټساپ کې هغه څومره راسي نه دا یې په چین تړلي سترګې یې په چین تړلي وایي this is called fasting نو انشاءالله دغه به یو څه نیتونه وکړو یو زما دغه زموږ خصوصا یو تاسې ټولو ته دا گزارش دی چې روژه میاشت چې ده یوازې یو ته نه خو بیزي یو ګرته روژه میاشت ده د قرآن شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وای رمضان خود د قرآن جبريل علیه السلام برالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به د قرآن ګرته دور کوي like we call revision جبريل علیه السلام برالی رسول صلی الله علیه وسلم سره به ځای سو په ټوله روژه به دا ریویژن کوي نو دا قرآن زما یو گزارش دی نه کی ګول سیټ کی د زه چې اوس راتللم شعیب وردک ته مې میسج ورکړی all of us we know him most of us we know him بالا حضور ته هم زه یو ځای ځم خبرې کوم give me advice بالا دی راته دا وکړه د چول دا پروګرام یو هفته بعد دی بیا ډوډۍ وکړه بیا سپورټ وکړه مال یوت سره زه خبرې کوم بالا man my band is right now ولزه په ابوبکر کې هم دلته بیا نن په ابوبکر کې د قرآن دغه شروع دی چې کمپټیشن ډېر قرآن د بنګلادیش او د ایجیپټ او دې ځایو سره وشي بالا دا راته وویل چې یوت ته باید چې دغه وایي چې ما دته دا خبر وکړل دا زموږ یوت چې دی ګوره زموږ مشران نه کې د روژې سره اټیچ شي مګر که زموږ یوت وګورې دی په روژه کې انفارچونیټلی سهار ځي مکتب ته پر 4-5 بجې راځي دونه هومورکونه یې ورسره یي so they really don't catch the Ramadan so this is my suggestion موږ د ټولو چې باید څه شی وکړو چې دا زموږ یوت دی د رمضان کیش کړي او څونه خلک وه چې په لاس رمضان کې دی ورویت اوس نسته so who knows چې موږ آخري رمضان دا چاته نه معلوم رمضان باید ښه چیرې کړو نو اوس علما په دې کې دا وایي چې at least خپل قرآن سم کړه ما دا نوټس کړی دي خلک دا وظیفه چې کوي د قرآن in Ramadan they increase which is very good but my suggestion don't go for increasing go for quality don't go for quantity که quality ته پیدا کې دا شته اوس ته quality څنګه پیدا کیږي په قرآن کې make sure you read Quran in Arabic don't read in Chinese don't read in English don't read ته باید چې قرآن اوس مینا لازم ما ته باز خلک وایي accent your accent is missing نو زه وایم چې دا accent موږ دونه کیر کوو او باید چې وی کو why we don't care the accent when it's come to Arabic to Quran نو داغه قرآن دا زما یو گزارش دی it makes sense که یو سړی تهجد کوي د شپې او سهار په لمانځه کې بیدی موږ هغه ته بیا کړ وایو موږ ته هغه کار چې و هغه optional و دا خو compulsory و نو اوس قرآن که ته increase کې you know you were reading 1 para per day now you increase it in Ramadan 3 per day صحیح دی مگر که ته میجر مسټیکس کوې
قاف کاف سین صاد په دې کې فرق نه راولې نو ته چیرې وې ته اوس هم هلته یې یو آر ناٹ پروګریسینګ نو دا زما ګزارش دی باید چې زموږ په خپل کمیونټي کې زموږ د عزیز ورور کوره ودان I'm just giving you the report last Ramadan mashallah his family what do you call they arranged for sisters Quran recitation څنګه باید سمې کې څنګه باید وي the entire Ramadan and even this Ramadan they are doing mashallah نو زه وایم که تاسې فرانک خبرې کوم ښه دغه د نوم دې رسېږي عبدالحکیم وروره تا د یو مثال دی خو عبدالحکیم خو موږ ګرده پېژنو ماشاءالله شوق یې لري یو ون ټو ون د یو چا سره خبرې دي نه تا یو what's your intention what's your goals in Ramadan تا د یو ملا سره خبرې کړې چې ستا د قرآن سم دي شان سم دي که موږ د اوس پرې دا شان نه دي کړي so basically we are not prepared for Ramadan I'm telling you موږ ready نه یو موږ we are excited but we are not plan یې نه جوړو نو دا زما یو گزارش دی پلیز د قرآن سره پام کوو زه چې د مدرسې څخه فارغه شولم like they put turban on my head okay this is mullah this is graduate but trust me after graduation from Abu Bakr from Sheikh Qasim turban on my head still I was used to go to Huzaifa Masjid to Qari Basit they anumim Basit di the South Africa di دلې پرمنټ هغه ته ورتلم یو د ځان سره مې هنداره وړله او غاښونه مې وړله چې مې وړله هنداره د ګلاس او غاښونه دی درته وایي چې دا قرآن وایه دا ژبه چیرې کښېږده اوس ثا سین دا کارته یو رقم دی که موږ چینج پکې را نه ولو دا مینینګ یې چینج کېږي که مینینګ چینج سو یور صلات از نو مور ویلډ اوس یو مثال یې زه در کوم قل هو الله احد قل معنا څه شي ووایه سې غټ قاف دی ووایه زما نبي دی ته چې خدای یو دی اوس د هغه کوچنی کاف ووایه د دې څه معنا قل ټول هم دی او ایټ ویې خوره هغه اوس معنا یې چینج شوه رحلة الشتاء والصيف دا والصيف د سواد څه دی صيف معنا څه شي ګرمي الله تعالی قریش ته ویله ول په ما په تاسو باندې ما ډېر احسانونه کړی I give you guys a lot of favors په تاسو په ویدر مې داسې ویدر ته جوړ کړو چې تاسو به آوټساید رالاس it was very pleasant for you guys والصيف ښه موسم به و او اوس والصيف معنا hot weather او که ته وایې والصيف دا معنا څه شي توره د ګرمۍ څخه چې توره جوړه کړه او دی ولاړم دی والصيف زه دا نه وایم چې خدای مهربانه نه دی دا don't get me wrong مگر موږ یو شی خو نو وایي چې خدای تعالی وایي ولقد یسرنا القرآن للذکر وایي ما قرآن ایزي کړی دی مگر ایزي داسې نه دی چې بالا زه د شپې ویده سم سهار ما ایزده سو نو ما دغه یو ریکویسټ دی دغه رمضان that's the best opportunity چې باید چې موږ داسې یو پروګرامونه جوړ کو کې انډیویژوال جوړوي کې کلیکټیو جوړوي چې دغه قرآن زموږ سم سي او ټرست می که مولانا شاه ولی تھانوی رحمت الله ویلي چې وایي 2 میاشتې قرآن ته ورکړه you are good to go just 2 months نو زه به ورتلم د ګریجویشن بعده دا قاری باسط ته هنداره مې هم په لاس کې ده غاښونه مې هم په لاس کې دي غاښونه اوس په مسجد کې پراته دي ارټیفیشل غاښونه دي ما به زه تور مال یو ژبه نسته رسم مال هغه به مې انتظام وکړم دا ژبه را خو دی درته وایي چې دا ژبه چیرې کښېږده چې اوس ته دا تورې وایې نو پلیز do you guys have any question what I have said so far یو کوشن یو شی بالا قادی کلری کوایاش ملا صاحب بیخي دې شو ویل بالا بس ته 12 بجې دي نیمه سلون مې کنه به شخصي ونه وکړه زاسو مستیو که په انلاین یو داسې ځای نه ما دا وویل مال به شخصي ځای و یا ته وایې چې معنا د قرآن سم په تجوید وایې څوک ذکر you have any like video yes we have the arrangements something that we can learn yes, on YouTube or like online
So inshallah we'll practice that. زما خپل پرسنلی دغه اډوایس دا دی arrange someone go in person ولې قرآن داسې شی دی چې دی تا ته ګوري هلته د خولې څخه د accent او د pronunciation کوي but online is better than nothing او دا داسې شی دی یقین وکړه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه the best amongst you is the one who learns Quran and teaches Quran دغه د بلا خبر خلاصوم دغه حدیث نه دی دا ډیر فیمس حدیث دی د جې یو راوی دی narrator of this hadith in the chain the first person حضرت عثمان دی د مرد نبی صلی الله علیه وسلم مگر دا حدیث chain روان سی نه up to me for example انو په دا مابینس کې د حضرت عثمان بعد یو تابعی دی he was not a صحابي تابعی دی په دغه کې دی and he was a big sheikh big muhaddis that's why he's narrating this hadith دته چې یو څوک رااله ول موږ یو مسله پښتنه د سکو and keep in mind he was a giant alim scholar دا به ویل ورسه حسن بصری ته ورسه you know one of the tabi'i ول دا هغه څه پښتنه وکړه بیا به هغه ورته زه یو فتوا پښتنه کوم ول ورسه هغه ته ورسه بیا به هغه زه یو حدیث پښتنه کوم ول ورسه هلته ورسه نورو ته به ورسته وي چې یو څوک ورته رالی ول زه غواړم چې قرآن زده کړم ول sit down ول زه درې زده کوم قرآن ول ولې ول دغه حدیث دی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه په تاسو کې بیسټ هغه دی چې قرآن زده کوي یا نورو ته زده کوي عیسی علیه السلام چیر سو یو قبر باندې پر هغه باندې عذاب شروع یو څو عمر بعد عذاب نو ابلا عیسی علیه السلام الله تعالی ول عذاب نسته انو هغه ورته ویل الله تعالی ول د زی غټ سو مدرسې ته ولاړی بسم الله ویل چې دا بسم الله ویل ما د دسه عذاب پورته no the more guys we attach with Quran trust me بیخی به happy life قرآن خزانه ده treasure دی زما یو ریکویسټ دی ګوره موږ دا چورتو چې د قرآن ډیر د عرب سره کنیکټ دی به چې موږ عجمی هم زده کو موږ سره کنیکټ سو الله تعالی دې موږ ټول ته عمل کړي